زموږ ژوند تل د سختیو او آسانیو ترمنځ تیریږي او دغه دواړه که سختی دي که آسانی الهي نعمتونه دي ځکه موږ مسلمانان په آسانیو کې شکر ادا کوو او الله جل جلاله فرمایي وسيجزي الله الشاکرین یعنی الله جل جلاله به شکر کوونکو بندگانو ته ډېره ښه بدله او جزا ورکړي همدارنګه موږ مسلمانان په سختیو کې صبر کوو او الله جل جلاله فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یعنی بشکه چې صبر کوونکو ته په آخرت کې د دوی د صبر کولو ثوابونه جزا او بدله بل حد بل حساب او بل اندازه ورکول کیږي اوس دی ولیده که سختی وي که آسانی د مسلمان لپاره خیر او نعمت دی